کله چې ستر ملت زما پر سر د باچاهۍ جوغه کېښوده، ما عهد وکړ چې د افغانستان دولت به لکه د نړۍ نورو مستقلو قدرتونو د هیواد په داخل او خارج کې آزاد او مستقل وي. د افغانستان خلک به د قانون تابع وي، بیګار او نور جبري کارونه به بند وي. دلته به ډېر اصلاحات راځي چې هیواد په نړۍ کې خپل مناسب ځای ومومي. زه به د شاور هم فی الامر پر اساس د هیواد چارې اجرا کوم. تاسې به د خپل دین او هیواد په چارو کې ډېر هوښیار اوسئ او په بیدارۍ به وطن ساتئ. زه تاسو ټول اهل اسلام او ټول بني نوع انسان ته خیر او سعادت غواړم. دا د افغانستان د پرمختګ پال او پر خپلواکۍ مین پاچا امان الله خان خبرې وي چې د خپل پلار د مرګ پر ومه یې ولس ته کولې. امان الله خان له 19 زیږدیز کال نه تر 1929 کال پورې د افغانستان پاچا و. دی هغه څوک و چې په 1919 زیږدي کال یې د خپل ملت په ملاتړ له انګریزانو خپلواکي واخیسته او په خپله خوښه حکومت یې جوړ کړ او په همدې توګه د افغانستان د خپلواکۍ او پرمختګ اتل بلل کیږي. د نوموړي حکومت د افغانستان په تاریخ کې د بېساري پرمختګ، خپلواکۍ او ټولنیزو بدلونونو دوره بلل کیږي. امان الله خان په لومړي جون 1892 کال کې د نن څخه پوره 132 کاله وړاندې د کابل په پغمان کې وزیږېده. دی د امیر حبیب الله خان زوی، د امیر عبدالرحمن خان لمسی، د امیر محمد افضل خان کړوسی او د امیر دوست محمد خان کودی و. مور یې سرور سلطانه بیګم نومیده. لومړنۍ زده کړې یې په شاهي دربار او نورې زده کړې یې په حربیه مدرسه یا حربیه ښوونځي کې ترسره کړې وې. په پوځي زده کړو کې یې ځانګړی استاد هم درلوده چې محمود سامي پاشا نومیده او وروسته یې په نظامي چارو کې مشورې هم ورکولې. امان الله خان د غوره چلند خاوند و. له درباریانو سره یې ښه رویه درلوده. له بندیانو سره به یې ډېره نرمي کوله او آن کله به یې پټ لیده کاته هم ورسره کول او پر پوځیانو یې ځانګړی پام کاوه. کله چې پر 20 فبروري 1919 نیټه د پلار د لغمان په کلګوش کې ووژل شو، نو په هغه وخت کې امان الله خان د کابل والی و او د کابل د پوځ او خزانې ټول واک د ده په لاس کې و. دغه وخت امان الله خان په کابل کې پاچا شو او د خپلې پاچاهۍ له اعلان سره سم یې له انګریزانو څخه د افغانستان خپلواکي اعلان کړه او نوموړي ډېر ژر د افغان ولس ملاتړ ترلاسه کړ او په همدې توګه 10 کاله د افغانستان پاچا پاتې شو. امان الله خان ډېر لیواله و چې افغانستان پرمختګ وکړي او د نړۍ له پرمختللیو هیوادونو سره سیال شي. نوموړي له علم او عرفان سره ډېره مینه درلوده. غوښتل یې د علم په مټ خپل خلک د نړۍ له خلکو سره سیال کړي. په همدې موخه یې د هیواد په بېلابېلو ځایونو کې د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي جوړ کړل. افغان زده کوونکي یې د لوړو زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستول چې هیواد ته د نړۍ نوي علوم را انتقال کړي او د هیواد په آبادۍ او سمسورتیا کې برخه واخلي. د هیوادني فرهنګ د غوړېدو په لړ کې د امان الله خان لومړی ګام د امان افغان جریدې خپرول و چې لومړۍ ګڼه یې د 1919 کال د اپریل پر 12مه د عبدالهادي داوي په مدیریت خپره شوه. دې خپرونې د خلکو د ذهنیت په روښانتیا کې پوره ونډه واخیسته او خلکو ته یې د هیواد د پرمختیا لوری په ګوته کړ. د رسنیو په برخه کې بیا وروسته په لسګونه نورې جریدې او مجلې خپرې شوې او په هر ولایت کې یوه جریده خپرېده. همدا وخت د ارشاد النسوان په نامه د ښځو یوه خپرونه هم موجوده وه. کله چې د امیر حبیب الله خان د پاچاهۍ په دوران کې روڼ اندو د مشروطیت غورځنګ جوړ کړ، نو امان الله خان د همدې غورځنګ په فعالیتونو کې بشپړه ونډه واخیسته. وروسته د ځینو فعالیتونو له امله امیر حبیب الله خان د مشروطیت غورځنګ غړي بندیان کړل، خو امان الله خان د خپلې پاچاهۍ په لومړیو ورځو کې له زندان څخه آزاد کړل او په دې توګه یې غوښتل چې د همدغه روڼ اندو له پوهې څخه د هیواد په پرمختیا کې ګټه واخلي. د قانون جوړولو په برخه کې امان الله خان د 1922 زیږدیز کال د فبروري پر 9مه په جلال آباد کې د ملت د 802 استازیو په ګډون لویه جرګه جوړه کړه او په 1923 کې د افغانستان لومړنی اساسي قانون تصویب کړ. په اقتصادي برخه کې د صنایعو انکشاف ته پوره پام وکړ او په باندني تجارت کې افغاني پیداوارو
د نړۍ مارکیټونو ته لاره ومونده. په ودانیزو او عمراني برخه کې نوي ښارونه جوړ شول او د کابل ښار له پخوا څخه څو چنده پراخ شو. د ولایتونو ترمنځ لارې او سړکونه له سره جوړ شول او په لارو کې د مسافرو د هوساینې لپاره هوټلونه رامنځته شول. امان الله خان یو ځوان هیوادپال شخصیت و چې د افغانستان د سمسورتیا او پرمختیا لپاره ډېرې هلې ځلې وکړې او په دې لاره کې یې ډېر ارمانونه درلودل. خو له بده مرغه چې د پرمختیا او سمسورتیا په لاره کې ورته مکارو دښمنانو کمین نیولی و او هغه یې پرمختګ ته نه پرېښوده. دغو مکارو خلکو د پاچا پرمختیایي او پوهنیزو کارونو ته د کفر نوم ورکړ. پاچا ته یې سردرد جوړ کړ او خلک یې په مقابل کې ورته ولاړ کړل. امان الله خان غوښتل چې د نړۍ له پرمختللو او سیالو ملتونو سره کاري او کلتوري اړیکې ولري او د خپل هیواد په آبادۍ کې د هغوی له تجربو څخه ګټه پورته کړي. له همدې امله د هیواد د لا پرمختیا په هیله د 1922 کال په وروستیو کې د اروپا په سفر ووت. کله چې د افغانستان اصلي دښمنان پر دې پوه شول چې امان الله خان وطن د بشپړ پرمختګ او سوکالۍ په طرف روان کړی او د سیاسي ازادۍ ترڅنګ اقتصادي ودې او پرمختیا طرف ته روان دی، نو دا یې تحمل نه شو کړی او په وړاندې د دین د ټیکهدارانو لخوا د حبیب الله کلکاني په مشرۍ د امان الله خان په وړاندې د ورانکارۍ اړی ګړی پیل کړ. د پاچا د اصلاحي کارونو په وړاندې یې خنډونه لا زیات کړل. امان الله خان نه غوښتل چې په هیواد کې وینه تویه شي او د 1929 زیږدي کال د جنوري پر لومړۍ اونۍ کې استعفا ورکړه او پر ځای یې خپل ورور عنایت الله پاچا وټاکه. چې راغلم دلته وی چې دا بچسقو بغاوت کړی دی او امان الله خان صاحب جبر لګلی چې ما سره ډاکټران نشته، نو موږ شپږ ډاکټران روان شوي دي، تیار شوي دي. ډاکټر صاحب یې مشر و د ډیلیګیشن او موږ 22 تله هلکانو د کالجونو وله روغ کړو. نو زم پکې باچا خان افر کړی 10,000 روپیو دا یو زوی، نو هغه چې موږ اټریننګ میننګ وکړو، هغه فرسټ ایډ مې د کور دی راله جوړ کړلې، هغه پټۍ تړل، سټریچر بیر کې داسې به زخمي اوچته وی او داسې به وړی هر څه مو کړل. بیا پیرنګیانو پاسپورټونه نه راکول، نو د هغې پورې هغه بند کړ چې امان الله خان کوټې ته لاړه. بیا کوټې ته مې بابا ویله لاړ، ورته چې ته راځه موږ سره اشنار کې دیره شه او موږ به دلته کې د دې موږ به هم سړي ولیږو دې قبایلو ته او مومندو کې حاجي صاحب د تورنګ دی، نو زموږ رشته دار هم دی او مشر هم د خپل هم دی. نو د مومندو لښکرو کې نو تا بیا په تخت کې نو هغه ورته وایي چې زه د خپل تخت دپاره د یو پښتون وینه یو څاڅکي وینه تویول د کفر ګڼم او بس زه به اټلي ته لاړ شم او دغه نو بس هغه بیا. خو حبیب الله کلکاني ته د خپلو بادارانو لخوا مسؤلیت ورکړل شوی و چې دغه د پرمختګ کاروان مخه به نیسي، نو ارګ یې محاصره کړ او عنایت الله هم پاچاهي پرېښوده. نو امان الله خان له یوې نړۍ ارمانونو سره د کندهار له لارې هند او له هغه ځایه بیا ایټالیا ته ولاړ. هلته یې ژوند غوره کړ او د 1960 کال د اپریل پر 26مه له دې نړۍ څخه د وطن د پرمختیا او خلکو د سوکالۍ په ارمان په حق ورسېد. له وصیت سره سم یې جنازه افغانستان ته راوړل شوه او جلال آباد کې د خپل پلار د قبر ترڅنګ خاورو ته وسپارل شو. روح یې ښاد.